در کدام بخشا سیورفا رئیسه میشه نام بگیرن؟ د کندوز ولایت د ټولنیزو چارو رئیس مولوی احمد شاه حقانی د دغه ولایت د ملي تلویزیون د ځانګړي مرکې په پروګرام کې د دغه ولایت په دولتي یتیمخانو کې د 600 تنو یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د جذب له بهیر څخه خبر ورکړ. راتلونکي کال کې من تقریبا پروژګاه لپاره 600 اطفال من جذبو او جذب کړم. د ثبت نام تیار جریان لري، ډیر مو ثبت نام کړی دی او اوس هم خلک را رجوع کوي او د دې اعاشه او اباته یعنی د ریاست کار لخوا د امارت اسلامي لخوا نه دا تمویلیږي، یعنی شپه ورځ 24 ساعته د دوی بمدلته په دې پرورشګاه کې او د دوی تعلیم هم د ریاست کار لخوا نه استادان موږ لرو او دوی مستقل تعلیم به هم کېدلی شي. د دې ادارې چارواکي وایي 350 تنه ځوانان هم د دې پروګرام له مخې په شپږو مسلکونو کې د حرفوي زده کړو په موخه منل کیږي. د حرفې په بخش کې په راتلونکي کال کې تیار و ثبت نام جریان لري، ډیر مثبت کړي دي، اوس هم خلک رجوع کوي هغه کوي راځي. نو تقریبا 350 کسان مو جذب کړي فی الحال او دا د 6 میاشتو په جریان کې دغه خلکو ته موږ زده کړې ورزده کوو. د دې نه بیا وروسته 6 میاشتې نورې یعنی په دې کې هم یو 350 ځوانانو ته موږ دغه حرفه ورزده کوو. تقریبا 6 بخشه حرفې دي، یعنی 6 قسمه حرفې دي چې دا به د ځوانان زده کوي. دا حرفې د نلدوانۍ ده او بله حرفه د نجارۍ ده، ورسره بله حرفه د خیاطۍ ده، د موبایلونو د ترمیم ده او د رکشا سازی ده. دا هغه حرفې دي چې فی الحال ښه بازار لري، یعنی مطالعه بازار مو کړې ده، مدیر صاحبان تللي دي چې نن سبا د دې ښه بازار ده. بیا ورسره په وخت تېرېدلو سره چې کومه حرفه په بازار کې ښه رشد لري هغه حرفه بیا ورسره اضافه کوو او خلکو ته به انشاءالله دا خدمت وړاندې کوو. څه پورې داسې اقدام نه ده کړی. د کندوز ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د یتیمانو او بېوزله ماشومانو د استخدام پروسه په داسې حال کې پیلېږي چې اوس مهال هم د دغه ولایت په یتیمخانو کې زیات شمیر یتیم او بې سرپرسته ماشومان د زده کړې او روزنې لاندې دي.